بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان پلاوي یو غړي د طالبانو سره د اختلاف اصلي لامل افشا کړ. درنو لیدونکو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. څو ورځې کېږي چې په دوحه کې د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. تمه دا وه چې په دې خبرو کې به په هغه څه اوس بحثونه روان وي چې د 19 کاله د جګړې سبب و، خو خبره لا تر اوسه په دې کې ده چې د خبرو اترو په طرز هم تر اوسه توافق نه دی شوی. که څه هم د خبرو د طرز په هکله تر اوسه ځینې اختلافونه وخت ناوخته رسنیو ته رابهر شوي دي، لکه د مذاکراتو د بحث په هکله د حنیفي فقهې څخه ګټه اخیستل، د طالبانو روانې 19 کلنې جګړې ته د جهاد نوم ورکول او داسې نور. خو اوس د افغان پلاوي یو غړي رسنیو ته ځینې ښکاره خبرې کړي دي. د افغان پلاوي یو غړي امین احمدي په دې هکله رسنیو ته وویل چې اختلاف لوی دی. طالبان لکه څنګه چې په رسنیو کې د خپل بدلون خبرې کوي او یا هم وایي چې ټول شموله حکومت غواړي، فکر نه لري بلکې د یو انحصاري فکر سره راغلي او که په هر څه خبرې کوي نو بنسټ دوی په خپل لاس کې اخلي. د احمدي په وینا چې طالبان د اوسني نظام د شتون سره شدید مخالفت ښيي او په اصل کې غواړي نظام له منځه ولاړ شي او هر څه د سره د دوی په خوښه وشي.